وږي دي زمون کره ډوډۍ نشته چې د باران پکې پټ شو داسې ځای نشته زمون په کور کې نه بستنې نه کټونه شته دی نه مې جامې د بچو شته نه پیزارونه شته دی شما زکا پریادونه کوما ما پورې ونه خاندې زه په نصیب خوار یما زما خاوند پالج وخلی خوارزار یما پرون د دغې جومات مخې ته مې خیر غوښتلو ډېر د هوستګي مې دې بازار کې ولیدلو منځونه وشول د جومات خلک بهر راغی یو بډور کاکا جیزې ته د پیزار راغی ځان له پیچې ګوړه چیني ځان له جامې والا پیسې درکومه خو زما څه شرطونه شته دی زه د هوستګې یم ډېر مې ارمانونه شته دی ما وې توبه توبه کاکا داسې پیسې نه اخلمه ورځه ورځه په مخه دې خپه دې خرچې نه اخلمه او بډه ورځې په شا شا ګوري شاري کولې بې وسۍ څه وکړمه زړه راته لمبې پیسې ستا په کفانه ولګې چې خپل خپلوان درپسې سر په زنګانه ولګې چا پیسې رانه کړې بازار نه په شتور راغلمه چې تر کوره راغلمه بچو مې مورې ټاپیانې دې راوړې که نه مونږ نهر یو سوداګانې دې راوړې که نه بچې مې ناروغولول مې په دروغو باندې په دې خبرو مې په لبو کړه چې غلی به شي لبو له لاړو ما ویل ځان فکر بدل به شي لا تللی نه و چې واپس په منډه بیا راغلو سلګو نیولي و بچي مې وارخطا راغلو او راته
پټونه او زمون گاون کې جار وشتو په ډیران پټونه دا کوم خلک چې میوې کور ته وړي دا پټونه یې داسې ځای غورځوي چې د بېوسه ماشومان یې نه ویني بورکه مې بیا په سر کړه لړم دا چې دوکان ته لکه د غل غونډه کې ودرېدم پردي دوکان ته نغدو کاروي مونږ دار نه کوو زړې پیسې راوړم قرض کاروبار نه کوو چې د دوکانه بینوا شمره روانه خلکا قسم په خدای دی چې نه پرته مې شو د ځانه خلکا ما ویل زما زخر خرما چې کیسه ختم شي زندګۍ ستړې کړم بس کې چې لانجه ختم شي د ځان وجلو نه به مخکې وصیحت کومه د پښتنو وروڼو ته دغه نصیحت کومه زما د مرګ دوا د کلي په ملک باندې ده زما د مرګ دوا په دغې ظالمه مکارو پراټجنه نه ترسه کنه زما د مرګ دوا په دغې ریاست